پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای زه تاسو ته دروښیم چې د قیامت په ورځ الله رب العزت تر ټولو اول خپل مؤمنانو ته کومه خبره کوي. مسند امام احمد حدیث نقل کړی دی. الله رب العزت د قیامت په ورځ تر ټولو اول خبره له مؤمنانو سره څه کوي او مؤمنان د الله سره څه خبره کوي. دا دروښیم. صحابه وو یا رسول الله خو دې راوښیه. د الله رسول ورته وفرمایل اول چې الله د خپلو بندګانو مؤمنانو بندګانو سره خبره کوي هغه دا ده الله پوښتنه ځینې وکړي تاسو زما ملاقات خوښ و؟ تاسو زما د ملاقات طلبګاره واست؟ تاسو ته زما ملاقات خوند درکوئ؟ الله دا پوښتنه ځینې وکړي. دی اوله خبره چې الله ته کوي د قیامت ورځ هغه دا ده او یا الله موږ ستا ملاقات ډېر خوښ و. الله پوښتنه ځینې وکړي ولې او یا الله موږ ګمان و زموږ یقین و زموږ دا امید و ته ډېر غفور رحیم ذات یې او ته به موږ بخښې موږ ته به عفو کوې. د الله رسول فرمایي الله و دې انسانانو ته ووایي زما مغفرت ستاسو دپاره واجب سلو. زما مغفرت زما له جانبه عفو بخشش معافي دا واجبه سستی دپاره. ولې وجه دا ده چې ته دا وایې الله زه له تا ډېر امیدواره وم ما ډېر امید و تا ته چې ته ما ته عفو کوې ته ما بخښې. د الله رسول فرمایي د الله اوله خبره مؤمن ته دا ده د قیامت په ورځ او د مؤمن خبره دا ده چې وایي الله ستا د ملاقات خواهش ما درلودی ما ستا د ملاقات ما ته خوند راکوي. وجه څه ده وجه دا ته بخښلو والا یې. الله د الله رسول فرمایي الله رب العزت ورته وفرمایي د داسې خلکو دپاره زما مغفرت چې دی هغه واجب دی خامخا دې زه بخښم. الحمدلله موږ ټول الله ته امیدوار یو ټول الله ته امیدوار یو. انس فرمایي رضی الله تعالی عنه یو ځوان ناجوړه سو نو بیا پیغمبر علیه السلام مبارک یې پوښتنې لره راغلې چې راغلی بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خاص د زقندن حال ولو د زقندن حال ولو. الله رسول پوښتنه ځینې وکول څه محسوسه یې ولی یا رسول الله الله ته ډېر امیدواره یم الله ډېر غفور رحیم ذات دی او د خپلو ګناهو څخه ډېر بیریږم پر خپلو ګناهو ډېر بیریږم. د الله رسول ورته وفرمایلې ول په خدای دې مې قسم چې د کم چا په زړه کې دا دوې خبرې جمع سي چې الله ډېر مهربانه ذات دی او ما ګناوې کړي دي د خپلو ګناهو څخه بیریږم الله رب العزت به خامخا تا ته کم امید د بخښلو دی د بخښلو الله به تا بخښي. له ګناهو ته بیریږې له ګناهو به الله رب العزت تا خلاصوي. ستا د ګناهو به تا خلاصوي. ته د کوم شي څخه بیرېدې د هغه څه به تا الله رب العزت چې دی هغه وساتي. د کوم شي په باره کې امیدواره وي الله رب العزت به هغه شی تا درکوي چې هغه د الله رب العزت بخښه ده او عفو ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله فرمایي ستا خپل خوښه ده انسانه که زما په باره کې ښه ګمان لرې هم ستا مرضي که زما په باره کې بد ګمان لرې نعوذ بالله هم ستا مرضي. ستا چې څنګه مرضي ده خوښه دې څنګه د هغه شي ده. که زما په باره کې د بخښلو امید لرې الله فرمایي زه غفور رحیم ذات یم. او که وایې چې یا الله رب العزت ونو موږ ګوري الله رب العزت به خامخا یې واره موږ جهنم له بیایي الله رب العزت به خامخا موږ ته په جهنم کې څو غټې راکوي د غی ولاکه خلاصو. نو الله فرمایي ستا زما په باره کې څه ګمان څه امید بس زما هغسې در سره کوم چې تا څه وویل زه هغسې کوم. د الله رسول فرمایي دې صحابي ورته ویلې ول یا رسول الله الله ته ډېر امیدواره یم او له خپلو ګناهو ډېر بیریږم. د الله رسول ویل د هر چا په زړه کې چې دا خبرې جمع شوې یو طرف ته د الله په دربار کې امیدواره او بل طرف ته څه شي دی بل طرف ته دا خبره ده چې یا الله زه د خپلو ګناهو ډېر بیریږم. بیا به څه وشي د الله رسول فرمایي دا سړی به خامخا الله رب العزت بخښي. جابر فرمایي رضی الله تعالی عنه وای پیغمبر علیه السلام چې وفات کېدی د دې څه 3 ورځې مخکې دا خبره وکړه. د وفات څه صرف 3 ورځې مخکې دا خبره وکړله. ول ای مسلمانانو د الله بندگانو
تاسو چې کله مرئ پر داسې حال مړه سئ چې تاسو د الله په دربار کې ښه امید چې دی هغه لرئ، ښه ګمان لرئ چې الله بخښلو والا ذات دی. د مرګ څخه صرف 3 ورځې مخکې حضرت جابر فرمایي رضی الله تعالی عنہ، مسلم شریف حدیث دی، چې تاسو کله مرئ نو په داسې حال کې مړه سئ چې د الله په دربار کې امیدوار یې چې الله بخښلو والا ذات دی. زه خو ډېر ګناهګار یم، الله بخښلو والا چې هر څو زه ډېره ګناه وکم د الله تر رحمت زما ګناوې نه ډېرېږي. ان رحمتي سبقت غضبي، دا د بخاري حدیث دی. د الله رسول فرمایي، الله فرمایي زما رحمت زما تر غضب زیات دی، زما رحمت غالب دی زما پر غضب. بل حدیث کې راځي د الله رسول فرمایي د مځکې او د اسمان د پیدایش څخه 2000 کاله مخکې الله رب العزت دغه توري ان رحمتي سبقت غضبي دا الله رب العزت پر عرش باندې دا لیکلي، دا کتبه ده، دا پر عرش راوځړوله د مځکې او د اسمان د پیدایش څخه 2000 کاله مخکې چې زما رحمت غالب دی زما پر غضب باندې. نو لهذا لا تقنطوا من رحمت الله، تاسو زما لما من امید کېږي، امید راته وسط. الله فرمایي ستاسو امید مطابق زه ستاسو سره معامله کوم، ستاسو امید. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که مسلمان په دې خبر سو چې د الله په دربار کې څومره لوی جهنمونه دي، څونه لوی لوی سزاوي الله تیاری کړي دي، هیڅ مسلمان به دا فکر ونه کړي چې زه به جنت ته ولاړ سم. او چې کله کافر په دې خبر سي چې الله څونه مهربان ذات دی، الله څونه غفور رحیم ذات دی، هیڅ کافر به دا ونه وایي چې زه جهنم لرزم، وای خامخا به الله رب العزت ما بخشي. حتی تر نن ورځې شیطان په دا امید دی چې الله ډېر غفور رحیم ذات دی، ګوندې الله ما وبخشي، ګوندې الله ما وبخشي، دومره غفور رحیم ذات دی. اوس به یو سړی وایي کله کله یو د عقل خلاص را باندې پیښ وایي مولوي صاحب د دې دا معنا ده چې نو تاسو ګناوې کوئ، د دې دا معنا ده چې الله ډېر غفور رحیم ذات دی، تاسو ګناوې کوئ. زور ته وایم نو چې الله فرمایي تاسو مه ناامیده کېږئ. د الله رسول فرمایي چې الله فرمایي زما رحمت زما پر غضب زیات دی. د الله رسول فرمایي تاسو امیدوار اوسېږئ. د الله رسول فرمایي د الله په باره کې ښه ګمان کوئ. نو هغه ولې وایي زه خو ترجمان یم یاره، ما د الله او د رسول ترجمه درته وکړله، کوم اعتراض چې ته پر ما لرې دا په اصل کې پر الله او پر رسول باندې لرې. الله او رسول د بخښلو اراده کړې، ستا یې په څه یا دا خو نو مطلب تور ته وا چې ورسئ ګناوې وکئ. زه به مثال درکړم. مثال دا دی عزیزانو، هر سړی په دې خبر دی چې زما مور پلار پر ما ډېر مهربانه دي. اوس په خبر یو خبر هم دغسې ده، الله رب العزت د خپل بابا وعده پر خپل اولاد ډېر مهربانه کړی دی. اشنو چې بابا وعده مهربانه دي، اوس ته په خښتو ولې شکنځا ورته کوي، په ډبرو یې ولې نه ولې او نو چې الله دومره مهربانه بیا ته څه چم کوي، بیا ته چې ګناوې کوي. وای الله فرمایي ته ګناه وکړه بیا لما معافي وغواړه. نه نه، الله فرمایي لتا ګناه وسوه، لتا ګناه سوې ده، اوس لما معافي وغواړه. دا نه چې زه پر روانه کې به ګناه وکړم بیا به زه معافي وغواړم. ولې یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان ته کومې خبرې دوکه کړې؟ الله فرمایي زما په حواله ته کومې خبرې دوکه کړې؟ حضرت عمر فاروق فرمایي یا الله زه دې خبرې دوکه کړی یم چې ما 3 ورځې مخکې ګناه وکړله تا څه نه راته وویل، بیا ما 2 ورځې مخکې ګناه وکړه تا څه نه راته وویل، بیا ما پرون ګناه وکړه تا څه نه راته وویل، زه نن بیا ګناه کوم د سبا دپاره هم الله هېڅ نه راته وایي. زه دې خبرې دوکه کړی یم، موږ دې خبرې دوکه کړي. نو لهذا چې الله مهربانه دی نو به نعوذ بالله موږ نافرماني کوو، نو به زه دا وایم چې الله رب العزت به زه ځم ګناه کوم ته ډېر بخښلو والا. نو خو بیا به سړی خپل مور پلار په خښتو په ډبرو ولي، په خښتو په ډبرو بیا ولې بابا وادي ډېر مهربانه دی ما ته به معافي وکړي. دا خو عقل نه دی. او